د شپې داستان. د واکمن ولایزاله څښتن په سپېڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو سلامونه، ستړي مه شئ او له رنګینیو ډکه شپه مو په خیر. د یو وار بیا مو زه سلیمې ورور له یوه بل نوي او په زړه پورې ناول سره هرکلی کوم. هغه ماشوم ته لیک چې هېڅکله ونه زیږي. دغه په زړه پورې ناول چې اغلې اوریانا فلاچي لیکلی، پښتو ژبې ته اغلې شبانه دوران راژباړلی. په دې داستان کې جنین ته د بهرنۍ نړۍ اندېښنې، غمونه، رنځونه او په دې نړۍ کې خوښي، عدالت او ترڅنګ یې بیا عدالتي بیانېږي. د چې دغه په زړه پورې ناول نور په څه راڅرخي ورځو په داستان کې اورو. په دې هیله چې د دغه په زړه پورې ناول تر پایه هم را سره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان لومړۍ برخه را پیلوو. نن پوه شوم چې ته یې د ژوند د هغه څاڅکي په څیر چې له هیڅ نه جوړ شوی وي. زه پرانستې سترګې په تورتم کې پرته وم. ناڅاپه د تیارو په زړه کې د پوهې او ډاډ یوه څړیکه وشوه. هو، ته هلته وې. ناڅاپه مې په زړه کې ویره پیدا شوه. کله مې چې ستا د زړه د درزا غږ واورېد، حس مې وکړ چې په یوه کوهي کې ډوبه شوی یم. لګیا یم او له تا سره خبرې کوم، خو یو وحشت مې ځوروي. بندي شوی یم د کوټې په دې څلورو دیوالونو کې، د زنداني په څیر یم. هیله ده ما درک کړي او پوه شي. زه له نورو خلکو نه ډارېږم، کار سره یې هم کار نه لرم او آن درد مې هم نشي ویرولی. زما ټوله ویره له تا ده. ته یې چې برخلیک له هیڅ څخه بیل کړي او ما ته یې راکړي. زه دې تل په تمه وم، خو ستا راتګ ته چمتو نه وم. تل مې ذهن کې ځینې ویرونکې پوښتنې راټوکېږي. ښایي زړه به دې نه غواړي چې دې نړۍ ته سترګې پرانیزي. ښایي زړه به دې نه غواړي چې دې نړۍ کې وزېږېږي، که نه؟ بله ورځ بیا راته غوسه نه شي چې تا ته چا ویلي و ما نړۍ ته راوړه. ولې دې زېږولم؟ ژوند یعنې ستړیا. ماشومه، ژوند یوه جګړه ده چې هره ورځ تکراریږي او د خوشحالیو اندازه یې د سترګو د یوه رب په اندازه ده. دې کوچنۍ خوشحالۍ لپاره باید ډېره لویه بیه پرې کړي چې بالاخره ترلاسه یې کړي. ته له کومه پوه شوې چې لرې اچول ښه کار نه دی؟ څنګه په دې پوه شم چې غواړې سکوت ته وګرځې او که نه؟ ته خو له ما سره خبرې نشې کولی. ژوند یوازې له یو څو خامو تارونو څخه جوړ شوی دی چې له هغو خامو تارونو نوی را جوړ شوی یې. کیدای شي یو ګمان به یې او هیڅ ژوندی موجود به ونه اوسي. سربیره پر دې بیا هم حاضره یم ټول شته وبایلم، خو ستا شتوالی یوه اشاره او یو حس راکړي چې هو ته یې. مور مې ویل کله چې زه په نس شوم، زما له خولې هم همداسې احساس کړی و چې بیا له هغه احساس سره زه نړۍ ته راغلم. مور مې نه غوښتل چې زه نړۍ ته راشم، ځکه زما راتګ د مور او پلار د یوې وړې ناپامۍ له وجې شوی و. د دې لپاره چې زه نړۍ ته رانشم، مور به مې هره شپه د ایشېدلو یوناني بوټو یو ګیلاس اوبه له اوښکو سره یو ځای څښلې.
دا کار به یې هره شپه تکراراوه، تر هغې چې احساس یې وکړ زه یې په نس کې خوځېږم، ښکته او پورته ځم چې پوه یې کړم نه غواړم لرې مې وغورځوي او ما له ځان نه لرې کړي. د ایشېدلو بوټو ډک ګیلاس یې په لاس کې و چې زما د لغتو په معنا پوه شول او ګیلاس یې له لاسه پر ځمکه ولوېد او چپه شو. څو میاشتې وروسته زه لکه یوه اتله د لمر وړانګو ته په نس کې وګرځېدم. له دې ټولو سره سره نه پوهېدم چې د مور کار مې سم و او که نه. کله به چې خوشحاله وم فکر به مې کاوه چې کار یې سم دی او کله به چې خفه وم فکر به مې کاوه چې ښه کار یې نه دی کړی. آن کله به مې چې د بدمرغۍ احساس کاوه دا هیله مې نه لرله چې کاش دې نړۍ ته نه وای راغلی، ځکه تر نشتو نه بل بد شی نشته. بیا هم وایم هو له درده نه ډارېږم. درد له موږ سره یو ځای نړۍ ته راځي، له موږ سره ګام اخلي او له موږ سره عادت کوي. د درد حس لکه لاس او پښې تل له موږ سره وي. که رښتیا ووایم له مرګه هم نه ډارېږم. کله چې څوک مري دا خو روښانه خبره ده چې یوه ورځ نړۍ ته راغلی و او همداسې یوه ورځ هیڅ یو. زه له نشتون او د دې خبرې له کولو چې یوه ورځ زه هم هیڅ وم ډارېږم. ډېری مېرمنې له ځانه دا پوښتنې کوي چې ولې زه مور شم، له سړې هوا او له خیانت نه وځورېږي که ستا له ناروغۍ لیونی شي. دا مېرمنې هیلې نه لري چې ماشومان یې په نس ماړه او پر تن پټ وي یا یې ځای تود وي. هیله نه لري چې ماشوم ته یې احترام وشي او تر هغه ژوندی پاتې شي چې جنگ او ناروغي له نړۍ څخه ورکه شي. شاید دا میندې حق ولري او یا یې شاید ونه لري. ته ووایه هیڅ اوسېدل غوره دي او که د درد زغمل. ځان کله د هغو دردونو او کړاوونو لپاره چې زما په ژوند کې وژاړم بیا مې هم باور دا وي چې د درد زغمل له هیڅ اوسېدو څخه غوره دي. که د ژوند کولو او نړۍ ته د راتګ په اړه زما نظر وغواړي باید په ډاډ سره ووایم چې نړۍ ته راتګ له نه راتګه غوره دی. آیا زه هم حق لرم ستا په اړه داسې یوه پرېکړه وکړم؟ دا کار مې په دې معنا نه دی چې زه تا د خپل ځان لپاره نړۍ ته راوړم. اصلاً مې زړه نه غواړي چې زما لپاره دې وزېږېږي، ځکه زه تا ته هیڅ محتاجه نه یم. ته ولې ما په لغته نه وهې او هیڅ ځواب نه راکوي؟ آیا امکان لري دا توان ولرې؟ ډېر لږ وخت کېږي چې هست شوی یې. ډېره د خندا خبره ده چې له ډاکټره ستا د شتون اطمینان واخلم. خو ما ستا پر ځای پرېکړه وکړه. ته به نړۍ ته راځې او دا پرېکړه مې ستا د انځور له لیدلو وروسته وکړه. یو جنین چې د 3 اونیو دی، لکه په ورځپاڼه کې چې کله د امیندوارۍ په اړه مقاله خپرېږي او انځورونه هم ورسره وي. انځور ته دې ګورم او هغه ډار چې په بیړه زما خواته راته په هماغه ساعت له ما لرې ولاړ. ای ماشومه، ته د یو جادویي ګل په څېر وي، یو بلوري ګل چې یو ګرد څیز یې په سر کې وي او په هماغه ګرد څیز کې ستا ماغزه ول. لږ ښکته یو ټکی و چې ورو ورو ترې ستا خوله جوړېده. له انځورونو دې داسې جوتېده چې د څو اونیو وي. حتی سم هم نه ښکارېدې، خو دې سره سره هم د ملا تیر، د سترګو توروالی، کولمې او معده دې نوي نوي د جوړېدو په حال کې ول. او دا ټول ما ته په یوه خړ رنګه انځور کې ښکارېدل. خو زړه دې لږ غټ شوی او لکه پمپ کار کوي. دا په 18مه ورځ خپل عادي حالت ته راګرځي. څنګه کولی شم لرې دې وغورځوم؟ ما ته یې څه چې ته په غلطۍ سره جوړ شوی یې.
دې نړۍ کې چې موږ ژوند کوو د همداسې کومې غلطۍ له امله نه ده جوړه شوې. ډېر خلک وایي چې لومړی له سکونه پرته نور هیڅ هم نه ول، لکه کنګل قطب. خو وروسته یوه څړیکه وشوه. وروسته هر څه رامنځته شول. کیدای شي د کومې غلطۍ له امله زرګونه حجرې منځته راغلې وي او دا حجرې له نورو حجرو سره یو ځای مخته تللې وي. فکر کوي څوک به مخکې د داسې سترې کیسې د ټاکلو توان ولري. چا له لومړۍ حجرې پوښتنه کړي چې راضي وه او که نه. فکر کوي څوک به د سړې هوا او د لوږې په فکر کې و. زه هم داسې توکلي نه منم، حتی که څوک و هم مثلا هغه چې هلته پاس دی او د زمان او مکان په اړه له اوله تر اخره خبر دی او د هر څه حساب ورته ښکاره دی. فکر نه کوم د کیسې د ښه او بد په فکر کې اوسي. هره کیسه د دې لپاره ده چې هسې باید وشي او ستا لپاره هم همداسې ده. زه د دې پریکړې مسؤلیت په غاړه اخلم او له ځانځانۍ مې دا پریکړه نه ده کړې. ماشومه، نه غواړم ستا په زیږولو لوبې وکړم. دا فکر نشم کولای چې په دې غټ نس لارو کوڅو کې ښکته او پورته لاړه شم. په خپل بدن کې د دې کار حوصله نه وینم چې ستا پالنه وکړم، تا ته شیدې درکړم، خبرې کول در زده کړم. زه یوه بوخته ښځه یم چې ډېر کار او مسؤلیتونه لرم. ومې ویل تا ته محتاجه نه یم، خو ته باید له ما سره اوسې. اړینه نه ده چې ته دا غواړې او که نه. زه د هماغه ظلم چې مور، پلار، نیا او نیکه مې له ما سره کړی تا ته هم ډالۍ کړم. فکر کوم د بشریت له پیدایښت نه چې پیل یې له آدم علیه السلام نه شوی، که چیرې پوښتنه شوې وای چې غواړې نړۍ ته لاړ شي، له ډار او زړه نازړه کېدو وروسته به یې منفي ځواب ورکړی و. خو هیڅ چا له هغه ونه پوښتل. هغه نړۍ ته راغی او ژوند یې وکړ. له هغې وروسته نور موجودات چې له هغو هم چا پوښتنه ونه کړه راغلل او بالاخره مړه شول. دا لړۍ زرګونه کاله همداسې دوام لري. که دا کار اجباري نه وای موږ به هم ژوندي نه وو. زړور اوسه ماشومه، نړۍ ته راشه. فکر نه کوې کله چې یو تخم خاوره کې ښخیږي او ریښه ځغلوي زړور نه دی؟ اړتیا ده یو شمال راشه او د هغه بدن په هیڅ بدل کړي، یا یې موږک په یوې ضربې بیرته د خاورې تل ته یوسي. له دې ګواښونو سره سره هغه ریښې جوړوي او نورې دانې کوي. بالاخره ترې یو ستر ځنګل جوړ شي. که کومه ورځ راته غوسه شي چې ولې دې زیږولی یم، درته وبه وایم ما هغه کار کړی چې زرګونه کاله مخکې نورو کسانو کړی. کله چې پوه شو درد او رنځ انسانان له منځه وړي، دا درد زر ځله د ونو له درد څخه ستر دی. کله چې پوه شو اړتیا نه ده له ځان نه ځنګل ساز کړو، کله چې پوه شو اړینه نه ده له هرې دانې یوه ونه جوړه شي، ځکه ځینې دانې له غټېدو وروسته ورکېږي او یا هم له منځه ځي. اړینه نه ده چې خپل نظر بدل کړو، ممکن د دې کیسې برعکس هم پېښ شي. ماشومه، زموږ منطق ضد او نقص دی. کله چې یوه خبره تایید کړو له کوچني ځنډ وروسته مو یې په اړه نظر بدل شي. دا خبره هم سمه ده، خو دا منطق چې زه یې نن لرم شاید سبا په یوه اشاره له یو مخ نه په بل مخ واوړي. همدا وجه ده چې فکر کوم ګنګسه شوی یم. شاید دلیل به یې همدا وي چې بې له تا بل هیڅ چا سره د زړه خواله نشم کولی. زه یوه ښځه یم چې د یوازېتوب ژوند مې غوره کړی. پلار دې را سره نشته، په دې خفه نه یم، حتی کله چې رایاد شي هغه ورځ را په زړه شي چې څنګه یې کلک ګامونه واخیستل او راڅخه لاړ. د تم کېدو لپاره یې ما هیڅ هم ونه شوای کولی. حتی که تم کولی مې شوای بیا مې هم کومه خبره د کولو لپاره نه درلوده.
ته مې راسره واخیستې او ډاکټر ته لاړم چې ستا د ښې ساتنې لپاره راته سپارښتنې وکړي. ډاکټر خپل سر وخوځاوه او راته ویې ویل باید 2 اونۍ نور هم صبر وکړم چې مطمئن شي ماشوم لرم او کنه، او دا جوته شي چې ته زما وهم ونه اوسي. خو زه 2 اونۍ وروسته د دې لپاره بیا ورځم تر څو دا معلومه شي چې زما شپږم حس رښتیا وایي. یو سړی څنګه د یوې میرمنې په حس پوه او د هغې دا حس درک کړي چې په ګېډه کې یې ماشوم دی. ځکه سړي ماشومان نه زیږوي. سړي چې ماشومان نه زیږوي ستا په اند دا یې په ګټه ده که په تاوان؟ تر پرونه مې فکر کاوه دا یې په ګټه ده، خو اوس پوهېږم دا یې په تاوان ده. یوه بدبختي ده. دا ډېر ښکلی احساس دی چې یو ژوندی موجود په خپله ګېډه کې ولري او د یوه کس پر ځای ځان 2 کسه احساس کړي. د امیندوارۍ پر مهال ځینې شیبې دي چې فکر کوي نړۍ دې فتح کړي، نه درد وي چې حس یې کړي او نه د ماشوم پر راتګ هغه ازادي له تا اخیستل شوې چې ستا ارامتیا ته تکړي. ته نجلۍ یې او که هلک، زړه مې غواړي نجلۍ اوسي. کوم حس چې نن یې زه لرم دا ټول احساس کړي. مور مې وایي نړۍ ته د نجلۍ راتګ یوه ستره بدبختي ده. ای کاش زه هلک نړۍ ته راغلی وای. پوهیږي زموږ نړۍ د سړیو په لاس د سړیو لپاره جوړه شوې چې زور او جبر پکې له پخوا ریښې غځولې. په ډېرو کیسو کې لولو چې لومړی موجود ښځه نه بلکې سړی یعنی آدم علیه السلام و. وروسته بیا بې حوا پیدا شوې ده د دې لپاره چې آدم له یوازیتوبه وژغورل شي او وروسته ستونزې جوړې شي. د ځمکې پر مخ ټوله تلان یوازې سړي دي. له پرومتنې ولې چې اور یې اختراع کړی تر کار پورې چې زړه یې غوښتل پرواز وکړي. پر دې سربیره ښځمنتوب ځانګړې ښکلا ده او هغه څه چې بې پایه او بې سارې زړورتیا غواړي یوه داسې جګړه ده چې پای نه لري. که نجلۍ وزیږېږي ډېر څه باید زده کړي. د دې ویلو لپاره باید ډېره مبارزه وکړي چې خدای د یوې سپین سرې او یا یوې ښکلې نجلۍ په څېر تصور کړي. دا ویل ډېره زړورتیا او مبارزه غواړي چې کله هوا منع شوې بوټي ته یې لاس یووړ نو له هغې ګناه ونه شوه بلکې د سرغړونې په نوم ښایسته کار وشو. د دې ویلو لپاره باید ډېره مبارزه وکړي چې ستا په بدن کې د عقل په نوم یو څه شته او غواړي چې غږ دې واورېدل شي. مور کېدل نه کومه خبره ده او نه کومه دنده بلکې له زرګونو حقونو څخه یو حق دی چې لري یې. بس چې دا حق چغې وهې ستړي کېږي، تقریبا زیاتره وخت ماتې خوري، خو هیڅکله باید خوابدې نه شي. مبارزه له ماتې ډېره غوره ده. د هدف په لوري تګ هدف ته تر رسیدو خوندور دی. که بریالی شي یو خوندور احساس کوي او که ماتې وخوري په بدن کې درته یوه تشه ښکاري او د دې تشې د ډکولو لپاره باید بیا پیل وکړي او یوه نوي هدف ته ځان ورسوي. هو زړه مې غواړي ته نجلۍ وزیږېږي او هیله لرم چې زما د مور خبرې تکرار نه کړي. ښه ګوري چې ما هم نه دي تکرار کړي. که ته جنۍ نه وې او هلک هم وزیږي زه خوشحالیږم. که هلک شي شاید د نجلۍ په پرتله د ډېرو د غلامیو مزه ونه څکې. مثلا که هلک اوسې په تیاره کې به در باندې څوک جنسي تیری ونه کړي او دا هم اړینه نه ده چې ته ښکلې څېره ولري د هغو وحشي سترګو ښکار شي. کله چې د ژوند ملګري سره په یوه بستر کې پرېوځې اړینه نه ده چې هر څه وزغمي. څوک به درته ونه وایي ګناه هغه ورځ رامنځته شوه
چې بیبي هوا منع شوې بوټي ته لاس یووړ. د شپې داستان خپرونې درنو مینهوالو، زموږ د نن شپې داستان لومړۍ برخه همدومره وه او په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا بلې شپې چې یو وار بیا زه سلمې ورور د دغه په زړه پورې داستان له دوهمې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. د شپې داستان.